سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز 23 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست یو. نن پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لنډۍ شپږمه چې د 2015 زیږدیز کال د نومبر له 28 سره برابره ده. شبنم وزریم او تاسې ته له زیرو نیوز 23 څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. پر پاکستانی سرتیرو برید. پاکستان په هنګو کې په یوه برید کې 3 پاکستانی پولیس وژل شوي. هانګ کانګ کې په یوه استوګنیز کمپلیکس کې اور لګېدنه. د اور لګېدنې له امله د مړو شمېر 44 تنو ته پورته شوی او 45 نور کسان په جدي حالت کې دي. او کلوروادو کې د ترافیکي پیښې له امله 15 تنه چې 3 ماشومان هم پکې شامل دي مړه شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان په هنګو کې په یوه برید کې 3 پاکستانی پولیس وژل شوي. د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې د یوې اعلامیې له مخې د چهارشنبې په شپه د هنګو ولسوالۍ په قاضي طلب سیمه کې د پولیسو پر تلاشۍ پوستې وسله والو ترهګرو برید وکړ چې په ترڅ کې 3 پاکستانی سرتیري پکې ووژل شول. په اعلامیه کې راغلي چې ترهګرو دا برید د شپې له تیاري څخه په ګټه اخیستنې ترسره کړی. د پولیسو او ترهګرو ترمنځ نښته نږدې 2 ساعته دوام کړی. سی ټي ډي وايي ترهګرو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې او راپورونه ښیي چې د هغوی څو غړي وژل شوي دي. د هانګ کانګ د اور وژنې خدماتو ویلي چې په یوه استوګنیز کمپلیکس کې د اور لګېدنې له امله د مړو شمېر 44 تنو ته پورته شوی او 45 نور کسان په جدي حالت کې دي. د دوی په وینا د ټپیانو شمېر 100 تنو ته رسیدلی دی. دغه ورځ پولیسو 3 کسان نیولي. د پولیسو د څرګندونو له مخې د کار پر مهال کارول شوي توکي د اور ضد خوندیتوب معیارونه نه دي پوره کړي. دغه اور په وانګ فوک کورټ استوګنیز کمپلیکس کې ولګېد چې د په تایپو سیمه کې د لوړ منزل ودانیو مجموعه ده. دغه کمپلیکس شاوخوا 2000 اپارتمانونه لري او تقریبا 4000 کسان پکې اوسېږي. یاد اور د جدي درجې په توګه درجه بندي شوی چې د اور لګېدنې تر ټولو لوړه کچه ده. وروستی ځل چې په هانګ کانګ کې د 5مې درجې اور ثبت شوی و په 2008 کال کې و چې پکې 4 کسان مړه او 55 ټپیان شوي وو. په هانګ کانګ کې د روسیې قونسلګرۍ ویان دی ویلي چې تر دې دمه داسې معلومات نشته چې کوم روسي تبعیدي له دغه اور څخه زیانمن شوی وي او روسي ډیپلوماټان د پیښې څارنه کوي. کلوروادو کې د ترافیکي پیښې له امله 15 تنه چې 3 ماشومان پکې شامل دي مړه شوي. د امریکا د کلوروادو ایالت په ډاګلس کاونټي کې د دوشنبې په ورځ یوه غلا شوې ټویټا موټر د کنټرول له لاسه ورکولو وروسته له مقابل لوري فورډ موټر سره ټکر کړی چې له امله یې د 15 تنو په ګډون 3 ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د یاد ایالت د ترافیکو پولیسو د معلوماتو له مخې ټویټا موټر چې جنوب طرف روان و د 21 کلن چلوونکي لخوا کنټرول شوی و، خو د سړک ښي غاړې ته وتلی او بیا د مقابل لوري لاین ته لوېدلی. په دغه موټر کې یو 15 کلن سړی او 15 ماشومان سپاره وو. پولیسو ویلي لا هم د پیښې دقیق علت تر څېړنې لاندې دی. د سایوس فضایي بیړۍ د نړیوال فضایي سټیشن سره بریالۍ ونښته. یاده بیړۍ د نړیوال فضایي سټیشن د 4 اوږدمهاله ماموریت 3 کسیزه عمله ته ولېږدوله. دا لومړی ځل دی چې فضانوردان به د روسیې د صبر شرکت لخوا جوړې شوې ګیګا چټ مصنوعي ذکاوت شبکې سره د راپورونو جوړولو برخه کې مرسته ترلاسه کوي. ټاکل شوې چې یاد کسان 242 ورځې به په مدار کې پاتې شي او د 2026 کال د جولای په وروستیو کې بیرته ځمکې ته راوګرځي. د دوی 8 میاشتنی ماموریت له 40 څخه زیاتو علمي تجربو او 2 فضایي وطنو څخه عبارت دی. په لومړۍ وطنه کې به د سولر تراهیټس تجهیزات د لمر د چاودنو وړاندوینې لپاره نصب شي او په 2مه وطنه کې به د زاړیا د زړو برخو ترمیم او بدلون ترسره شي. په روسیې کې د ډرون بریدونو وروسته 118 ډرونونه راوغورځول شول. په پنزا سیمه کې زیانونه او بندیزونه. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې تېره شپه د روسیې پر یو شمېر سیمو باندې د اوکراین لخوا 118 بې پیلوټه الوتکې برید کړی چې ټول یې د روسیې هوایي دفاعي سیسټمونو لخوا شنډ او ویجاړ شوي. دا بریدونه د نومبر 26 نیټې د شپې له 11 بجو څخه د نومبر 28 سهار تر 8 بجو پورې دوام وکړ. د پنزا
څه سیمه چې د روسیې په اروپایي برخه کې موقعیت لري د یوې ډرون د غورځېدو له امله د یوه غیر استوګنځای چت زیانمن شوی دی. د چاودنې له امله د نږدې استوګنیزو ودانیو کړکۍ هم ماتې شوي دي. د سیمې والي په خپل ټلګرام کې ویلي چې تاوانونه محدود دي او هیڅ بشري تلفات نه دي ثبت شوي. د دغو بریدونو له امله چارواکو په هوایي ډګرونو کې پر الوتنو موقتي بندیز لګولی دی. بهرني خبرونه هم دومره وو. د کورنیو او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغاني، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې د الله پامان.